د جنازې په دې مونږ کې خلک یو دوه درې غلطیانې کوي بلکې په شک کې پکې اخته شي چې خدای پاک اوس څه وکړم نو په هغې کې ګورئ اولنی ځای دا دی چې کله صفونه جوړ شي که نه او ته دې خوا وګورې نو یو تن به پیزار ویستي په پیزارو د پاسه به ولاړي دې خوا چې وګورې سره به د پیزارو ولاړي چې خوا خوا وګورې پیزار به ویستي په ځمکه به ولاړي نو ته په شک کې اخته شي چې خدای پاکه اوس څه وکړه دویم دا که نه چې کله څلورم تکبیر امام وکړي او سلام ګرځئ نو دغه ټایم کې څوک د سلام نه مخکې لاسونه پرېږدي ځکه دا په د نامه لاندې پراته نو څوک سره د سلام لاس پرېږدي څوک سره د څلورم تکبیر لاس پرېږدي څوک دواړه طرف ته چې امام سلام وګرځي لاس پرېږدي دې ځایونو کې خلک په شک کې اخته کېږي نو ګورئ دا لاس پرېښودنه دی دې باندې خو تاسو ما خیر خبره کړې وم خو شاید په هغې باندې تاسو ډېر کم خلک پوه شوي بهرحال بیا درته ذکر کوم لاس پرېښودنه دي په دې کې درې اقوال د علماو خو په هغې کې غوره دا دی که نه چې کله څلورم تکبیر امام وکړي او دواړه طرف ته سلام وګرځئ نو لاس به پرېږدئ ټیک شو دویمه مسله دا ده چې د پیزارو باندې د پاسه ودرېده پکار دي که ویسته پکار دي او که نه څه طریقه پکار ده دې کې مسله دا ده که ستا پیزار مکمل ښکلي پاکي تلې هم پاکي پاسه طرف نه هم پاکي نو بیا خو سره د پیزار ودرېدی شي او که بالفرض ستا پیزار سخاول لاندې هم یا باندې هم نو بیا به پیزار وباسي ټیک شو او که بالفرض ستا پیزار لاندې تلې سخاو او پاسه نه پاکول نو بیا پیزار وباسه او د پاسه کې ودرېد دې طریقې سره اوس مسله باندې پوه شول